افغان کرکټر نجیب الله ترکی له نړۍ سترګې پټې کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی او تکړه بیټسمین نجیب الله ترکی د جلال آباد په یو روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نجیب ترکی 3 ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و. 29 کلن نجیب د تیر جمعې په ورځ په پښو تر سړک د اوښتو په وخت کې موټر وهلی و. کرکټ بورډ په خپره کړې اعلامیه کې ویلي د کرکټ د نړۍ ځلانده ستوری او د ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی نجیب ترکی د ستورو له مداره پرېوت. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې مشرتابه او ټول کارکوونکي د نجیب ترکی مړینه یوه ستره او نه جبرانېدونکې ضایعه بولي. نوموړي ته د الله تعالی له درباره د مغفرت غوښتنه کوي. له محترمې کورنۍ خپلوانو او د کرکټ له مینوالو سره د زړه له تله خپله همدردي شریکوي. اتله جنت الفردوس دی په برخه شه. خواله رسنیو کې هم د نجیب ترکی پر مړینه خفګان ښودل شوی او د کرکټ لپاره یې ضایعه بللې ده. د نوموړي خپلوانو فیسبوک کې لیکلي چې یوه جنازه یې د جلال آباد ښار شیرزي لوبغاړي او بله هم درونټکي کیږي او هلته خاورو ته سپارل کیږي. نجیب ترکی د افغان ملي لوبډلې چټک توپ وهونکی و او په شلوره لوبو کې لوبېدو. ویل کېږي نوموړي اولنۍ شلوره لوبه پر 2014 کال د بنګلادیش خلاف ډاکا ښار کې کړې او وروستۍ لوبه هم تیر کال د همدغه هیواد مقابل کې کړې ده.